अस्सलाम वालेकुम मरकरो زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل مرګرو په نننۍ ویډیو کې موږ د یوټیوب ارنینګ په حواله سره مرګرو خبرې اترې کوو چې یوټیوب ارنینګ څنګه تا اکاونټ ته راځي او څومره ویوز باندې څومره پیسې ملاوي مرګرو هغه غونډې خبرې په دې ویډیو کې کوو خو تاسو به ویډیو پوره ګورئ ویډیو به هم لایک کوئ چینل به هم سبسکرایب کوئ مرګرو خپل ټاپک طرف ته راځو مرګرو ډیرو کسانو دا ریکوست کول چې یار 1000 ویوز باندې څومره پیسې ملاويږي بیا 5000 ویوز باندې څومره پیسې ملاويږي بیا په 10000 بیا په 50000 بیا په 1 लाख بیا په میلیونز مرګرو او په دې باندې څومره پیسې ملاويږي او دې طریقه سره مرګرو هغه طریقه ته په دې ویډیو کې ویم خو ویډیو پوره ګورئ نو مرګرو کفرس کستاسو چینل د ویلوګز متعلق یعنی مزاحیه متعلق یا سفر په متعلق نو مرګرو هغه ډیپند کوي ایډز باندې کفرس کا اتا ویډیو دا هغه 1000 کسانو کته او اتا چینل د ټیکنیکل په حواله سره د مرګرو دا یو خبر یاد ساتي چې ټیکنیکل چې کوم چینل مرګرو هغه باندې ایډز چې کوم دي نو هغه مهنګا راځي یعنی ګران چې کوم ایډز دی هغه پر راځي اگر فرض کا 1000 ویوز وہ ویڈیو حاصل کی نو هغه کم از کم 5-6 ډالر مرګرو ارنینګ هغه وہ ویډیو په 1000 ویوز باندې کوي او بل یو ویډیو دا هغه 50000 ویو 50000 نه 5000 ویوز حاصل کړي دي او هغه مرګرو تاسو ته پته دا هغه ارنینګ څومره کوي هغه 1.5 ډالر کوي یا 2 ډالر کوي مرګرو اوس 5000 ویوز باندې 2 ډالر ارنینګ ویل دا نو دا وستا سو ځین کې یو کوېسچن مرګرو هغه وجه دا وی چې هغه ویلوګز چینل وی هغه باندې چې کوم ایډز راځي نو هغه سستا ایډز راځي یعنی ارزان چې کوم ایډز دی مرګرو هغه پر راځي نو هغه په وجه هغه ویډیو چې کوم ارنینګ دی نو هغه کم وی هغه وجه هم دا وی او مرګرو اوس به تاسو سوچ کوئ چې یاره ویلوګز چینل باندې یا مزاحیه چینل باندې ایډ سستا ویل راځي نو مرګرو هغه وجه دا وی چې هغه چې کوم ویوز یې مرګرو هغه ډېر سیوا راځي فرض کړه تاسو ویلوګز چینل وګورئ یا بل مزاحیه داس چینل وګورئ هغه چې یو ویډیو مرګرو هغه میلیونز ویوز دي نو میلیونز کې چې ویوز په ویلوګز چینل باندې راځي نو هغه باندې بیا ایډز سستا راځي نو سستا په وجه باندې مرګرو په هغه باندې ایډز سیوا راځي او سیوا ایډز راتلو په وجه مرګرو هغه چې کوم ارنینګ مرګرو هغه بیا زیات راځي او ټیکنیکل یا بل داسې ایشو متعلق مرګرو چې هغه کې سرکار خودنه کیږي مرګرو یا ټیچینګ چینل یا بل داسې قسمه چینل دي مرګرو چې هغه کې ټیکنیکل کار تاسو ته خودلې شي مرګرو هغه باندې ویوز چې کم راځي هغه په وجه مرګرو هغه باندې چې کوم یوټیوب دی طرفه کم ایډز دی مرګرو نو هغه بیا مهنګا راځي چې یوټیوب ته پته ده چې یاره دا قسمه چینل چې کوم دي مرګرو په دې باندې ویوز کم راځي او کار پکې مهنت پکې سیوا ده نو هغه په وجه باندې هغه باندې ایډز مهنګا راځي او چې کوم داسې کوم چینل دی نیوز چینل دی یا داسې عام چینل دی مرګرو هغه باندې ریګولر چې کوم بیس سره ویډیوز اپلوډ کیږي مرګرو هغه باندې ویوز 1000 کې یا میلیونز کې ویوز راځي نو هغه په وجه هغه باندې ایډز کوم دي نو سستا راځي نو مرګرو اوس امید لرم چې تاسو زما د ویډیو چې کوم مطلب دی هغه باندې پوه شئ نو مطلب می دا دی چې چا کم حساب سره چینل کم کیټګری چینل وی مرګرو بیا با تاسو ته هغه پته لګي مرګرو او مرګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښ وي ویډیو به هم لایک کوئ چینل به هم سبسکرایب کوئ او مرګرو په نوې ویډیو کې ملاقات کیږي د الله په امان